الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نن ان شاء الله د سوره نساء آیت نمبر 55 وایو 55. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې باندې پوری کړي. الله دې موږ شرح صدر نصیب کړي او بیا دې الله تعالی موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدلی شوی طریقې مطابق عمل کولو توفیق راکړي. آمین. دین ورستو آیت کې الله تعالی د اهل کتابو قباحتونه ذکر کړل نور او بیا غینه بعد خاص په دې ورستنی آیت کې چې دا هغه خلق دي چې د حسد کوي بخل کوي په دې بنیاد باندې چې کني دی زمونږ دی اهل کتابونه او خاص کر د يهودونو علاوه بل چاته نبوت ورکړل شو او بل چا باندې وحي ولی راغله. دغه رنګي بخیلان دي چا باندې خیر نه ده پرزو، کاغه د وحي وي، کاغه د قران وي، کاغه د مال وي، کاغه هر چی وي. او الله فرمایي چې ما خو دینه مخکې ابراهیم علیه السلام او دغه اولاد ته نبوت او حکومت دا ورکړیو او هغه کې هم داسې خلک داسې و چې ځنه منل ځنه نه منو. نو به هر حال اوس الله تعالی فرمایي چې فمنهم بس ځنه د دوینا من اغدی چې آمنا ایمان راوړو به هغه سره یعنی په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ومنهم او زنا د دوینا من اغدی صد چې ایثار شول یعنی رای نوړو ایمان ودریدل عنه د اغنا. دلته د دې دوه معنی دي یعنی دوه مطلبونه دي. یو مطلب خو اول دا دی چې ما کوم تاسو ته بیان کړو او یو مطلب د بلم دی د دواړه باندې تاسو ځان پوي کوي. یو دا بعض مفسرینو ذکر کړی دی چې هغه دا دی چې فمنهم زنه د دوی نه من هغه څوک دی آمنه چې ایمان راوړو به هغه سره یعنی په ابراهیم علیه السلام، ځکه چې مخکې ذکر د ابراهیم علیه السلام او د نور انبیای کرامو ذکر وشو. یعنی مثلا د هغه بچی اسحاق علیه السلام، بیا د هغه اولاد د اسحاق علیه السلام اولاد یعقوب علیہ السلام، بیا د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې بنی اسرائیل چې پیغمبران تقریبا ټول دغه په اولاد کې او دویم بچی اسماعیل علیہ السلام چې دغه په اولاد کې د اسماعیل علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر نو راغلی چې آخري پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. نو دې کې بعض داسې دي چې ابراهیم علیہ السلام او د دې په اولاد باندې ایمان راوړو او بعضونه دې ایثار شول او ایثار خو څه کوي چې نافرمانی وکړه او قتل کړل مړ کړل، لکه یحیی علیہ السلام دوی قتل کو، زکریا علیہ السلام عمدغه رنګي په اروي وسیرل عمدغه کرنګي داسې په ورځ بواج کلا چې د ورځې به په سونو پیغمبران مړ کړل. کتا سوره یاسین ویلې په سوره یاسین کې ادو پیغمبران چې کلی تلاړل نو هغه د پاره چې کم کس راغی چې د خبره ومني نو هغه قتل کړو په دې باندې چې هغه ویلې چې د پیغمبر خبره ومني. بهرحال ان زنه پکې داسې و چې هغه به ومنل او زنونه به انکار وکړو. بیا د ورستونی په آخري پیغمبرانو کې عیسی علی السلام منون کې چې دی دا به داسې مني چې عیسی علی السلام ته الله زوی وای نعوذ بالله. او د مخ کې پیغمبران چې د يهودي خپل ځان ته خپل پیغمبر غني عزیر علی السلام، حالانکه صرف د يهودي پیغمبر نه دا ټول د الله پیغمبران دي، خو هغه په هغه ایمان راوړی او د هغه باره کې وایي چې دا یعنی ډېر هغه خبرې کې چې سړی اډویل نشي. او دغه رنګي يهود د عیسی علی السلام باره کې داسې خبرې کوي چې هغه د انسان بیان نشي کولای. نو دا خو د دوی اول نه عادت ده. بعضی معنی داسې نه ده چې کنه صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو، دنه مخکیم دوی د عادت ته د دوی کړه. بعض پیغمبر منی او بعضی نه منی، یا بعض حکمونه منی بعضی نه منی. دویم مطلب یو مغه دی چې کوم اولی ترجمه کې موږ وکړو چې د اکثر مفسرینو کړی دا چې فمنهم زنه د دوی نه من اغدی آمنه چې ایمان راوړو به په د ان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
ومنهم زنه د دوینه د دې اهل کتابنا يهودنا نصاراونا من اغدي صد چې اثار شول عنه د دینه ان د ایمان راوړونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قران کریم نه لکه په مدینه کې يهوديانو کې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنهم دغه رنګي په نصاراو کې عدی ابن خاتم دا لوی صحابه کرام دي او د ایمان راوړ دغه سنور صحابه کرام چې هغه د يهودنا او یا د عیسایانو نه مسلمانان شول او صحابه کرام دغه لوی درجه به موندله او اکثر به داسې چې نه منله نو الله فرمایي چې وې نه منله دا خو بس ټیک شو وې نه منله خو انجام به څه وي د داسې خلکو هغه بداوي وکفا بجهنم وکفا او کافی ده بجهنم جهنم سعیرا بلیدون کې اور لمبه ته ویل کی لمبه وهون کې اور د داسې خلکو د پاره کافی ده دلته د اهل کتابو د بدی او د انجام بیانول سره سره په دې باندې تاسو ځان پوي کوي چې اغه ته د انجام دومره شدید ولی ملاويږي ولی دومره سخت اور الله تعالی وعده کوي الله دې موږ تاسو بچ کی هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قران په دینه انکار کوي ایثار شولتینا نو چې دا ایثار شو نو دا د اهل کتابو صفت ته د يهودو او د نصاراو صفت ته نو چې دا غي صفت ته او دغه صفت په چا کې راغو د جهنم د قانوني د قانون دی کنه قانون بیانېږي نو قانون دا دی چې دا سړی به دا هر څوک چې د قوم د سړی د فرد د به جهنم ته ځي او جهنم به دا سوي چې لمبه وهون کې بو الله دې موږ تاسو بچ کی الله دې موږ تاسو بچ کی نو نن سبا کچر یو سړی د قران کریم د آیت نه او د حکم نه او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه او دغه د حکم نه انکار کوي او اثار شو ته اثاریږي او دغه سنور آیتونه دي د سدود باره کې د صد باره کې صد مطلب اثار دل او بیا سوره نحل کې خو الله تعالی دې هدا پوری وایي فرمایي چې خپل اثار شي نور خلق هم اثاري دا ډېر خطرناک خبره ده هغه خلکو د پاره چې هغه د وجنه عام خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کړی شوی طریقې نه خلق اثار کی او په نور مسلکونو او په نور طریقو او په نور جماعتونو وغیرہ باندې بوخ کی چې دا وایي ځکه چې موږ خپلانیان یو ان دې مطلب خدا چې موږ مسلمانان خو نه موږ فلانی مسلک کولای ځکه چې مسلمان خو د الله او د الله د رسول خبره مني او موږ خو د فلانی مسلک خبره منو نو کافر ورته نه وایي چې کنه کافر شو خدا ورته خامخ وایي چې د کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې نه چې تا خلق منع کړل عام خلق تحقیق نه کوي تصدیق نه کوي غي خپل ګناه د چنه کوي یا ځان نه پوي خدا تا چې دې ایثار کړل نو الله تعالی فرمایي بل ځکه الله تعالی فرمایي چې څوک چې ایثار شو د الله د حکم نه یا خلق ایثار کړل نو د لپاره شدید ترين سزا وي الله تعالی دې موږ تاسو داسې صفاتنا او زموږ د امت ته دې صفاتونو نه الله تعالی رخلاص کی ولا دې سره په قران او په حدیث باندې عمل کوونکی جوړ کی نو معنی ځکه کوي فمنهم بزنه د دوینا من اغدی چې امنا ایمان راوړو به پاغه ومنهم زنه د دوینا من اغدی صد چې ایثار شول عنه د اغنا وکفا او کافی دے بجہنم جہنم سعیرا لمبے وہن کے اور اللہ دے متصف بچ کی